بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروټیک دویم ویډیو، یعنی 13 ورځې مو تاسو مایکروټیک سیټ اپ ته لارو، داغه ریسیټ طریقې ته لارو. په دوه طریقو باندې کنفیګریشنز ته لارو، چې یو مونږ سره کویک سیټینګز وو او بل چې د مونږ سره په همدې طریقه مانوال سیټینګز وو چې مونږ خپل څنګه مانوال آی پی اچولی شو. نن چې د دریم طریقې ته یعنی زه غواړم چې د دې کنفیګریشن وکم ترو سیلای سیم دی د لارې، یعنی مایکروټیک مونږ سره یا د دې کنفیګریشن مونږ هم جی وای د لارې نم کولی شو، د دې کنفیګریشن مونږ چې د سیلای د لارې نم کولی شو. جی وای چې د یعنی ګرافیک یوزر انټرفیس، سیلای کمان لاین انټرفیس. دا مونږ سره ریسیټ سیسټم یې وشوه. راځو ریکنیکټ ی دا د کوم کمپنی یعنی د مایکروټیک چې دغه کوم بلټن کنفیګریشن چې دی، زه غواړم چې دا ونه کمه. زه غواړم چې خپل سیټینګز وکم، آی پی خپل سیټ کم، په همدې طریقه پبلک سیټ کم، راوټ خپل وکم. نظم دلته ریموو کنفیګریشنز ته د دې چې دا کوم بلټن سیټینګز دی داغه ختمولو، یعنی دا مونږ سره ریکنیک کیږي بیا کنیک کیږي، پروا نه کوي که اکثر ټیم چې د ریکنیک شي بیا خپل واپس زو کنیک کوي. د دې سیلای کنفیګریشن چې تاسو کول غواړئ نو هغه به ته ځې چیرته نیو ترمینل. که چیرته د دې جی وای کنفیګریشن کول غواړئ نو دلته تیار مینو موجود ده، هر کنفیګریشن ته کولی شي. نو اوس خبره د سیلای په لوري ځو، یعنی که چیرته غواړئ چې خپل د دې مایکروټیک دغه پورټونو په هکله معلومات وګورئ، څه ورته ولیکه انټر. ګوره دا تیاره کوم کسان چې سیسنه سیسنپی کړی اوسي هغه خلک چې د اکثریت کمانډ باندې چې دی پوهیږي. یعنی مونږ هم چې دی په سیسکو راوټر خواته دا خو مایکروټیک ده، سیسکو راوټر کې چې کله مونږ یوه کمانډس یو کلمه دوه کلمه یې ولیکو بیا ټیب بټن پریس کوو نور خپله یې وباسو. دا کوم کسان چې سیسنه یې نه دی کړی پروا یې نه کوي، هغه هم چې دی دغه مایکروټیک پر مخ ورشي. یعنی دلته به چې دی ته څه کوې انټرفیس دغه ټیب بټن پریس که هغه خپله چې دی انټرفیس وباسي او بیا چې دی پرنټ ورته لیکو انټر کوي. نو دلته مونږ ته معلومات کوي چې یوه پورټ د دی په نامه د ایډرنیټ 1 ایډرنیټ 2 3 4 5 ویلنس. ګوره د دې مخامخ لیکلی چې آر نه مطلب یعنی کنیک. یعنی اوس زما د مایکروټیک سره یعنی دغه پورټ 1 سره چې دی ما انټرنیټ کنیک کړم او د پورټ 2 د لارې نه زه د دې سیټ اپ ته داخل شوی یم. خو زما دغه نور پورټونه چې دي مونږ سره یعنی دې سره ما تر اوسه پورې کوم کیبل نه دی کنیک کړی. کیبل مې نه دی کنیک کړی. ګورئ دا زما موډیم ده
ورګه چې اول یو عکس والم درته بیا غینه بعد چې ده هغه عکس درته شو کوم بیا غینه بعد کنفیګریشن خواته ځو ښه تصویر مې تر راواغسته یعنی زیاتره مرګري چې پوهیږي خیر زړه دې ونه تنګوي وکم یو چې مونږ سره دغه نیو کمرز دی یعنی غواړي چې نوی مایکروټیک سره ځان اشنایي وکړي نو هغې دپاره چې دی زه اکثریت تصویران درته هغه کومئ اخلمئ چې تاسو دې دوله هم پته ولګېږي چې مونږ څه شی کړه چې هغې مور باندې پوی اوسي ګورئ دا زما چې دی ډي ایس ایل موډیم دی چې په دې کې نټ ده سټریټ کیبل مې جوړ کړی دا مې راغسته د دې د ډي ایس ایل موډیم نه پورټ 1 سره کنیکټ کړم او د پورټ 2 نه مې کیبل راغسته ډایرکټ زما پی سی سره کنیکټ زما دلته پورټ 3 ده 4 هم ده 5 هم ده زه هغې سره لا تر اوسه پورې نیم کنیکټ زم د مایکروټیک بیا نور هغې خواته یعنی مطلب هم دلته د آر و یعنی مونږ سره پورټ 1 سره هم کنیکشن شته ده او پورټ 2 سره هم کنیکشن شته ده خو زما دغه 3 او 4 او 5 سره چې دی تر اوسه پورې کوم کنیکشن یعنی نشته ده بل چې دی مونږ سره که چیرته غواړې چې ستا کوم یو پورټ ته کوم آی پی سیټ شوی تر اوسه مونږ خو سیټینګ نه دی کړی نم آئی پی سیټینګ کړه نم پبلک سیټینګ کړه نه کوم راوټینګ هم کړه هیڅ هم مونږ تر اوسه نه دی کړی ستاسو په مخامخ مې چې دی دا ریسیټ وواله خو که چېرته چیک کول غواړې نو آئی پی بیا ادرس او دلته پرنټ ورته ولیکئ نو ګوره دلته مونږ ته څه شی نه ښیي ولې تر اوسه پورې کوم آئی پی سیټینګ نه دی شوی خیر اول چې دی د آئی پی سیټینګ خواته ځو بیا هغې نه بعد وروسته دا کمانډس بیا درته لګوم نو د آی پی د سیټینګ دپاره څه به ورته ووایه چې آی پی ادرس بیا هغې نه بعد چې دی ایډ نه بعد چې دی مونږ سره بیا ادرس نه بعد چې دی ایکولي ګوره خپله ویستله بیا ورته څه شی وایو اول پبلک که پبلک سیټ کړې 192.168.1.110 بیا سپیس بیک سلیش نه بعد چې دی بیا نیټ ماسک بیا سبنیک ماسک د څه شی دی خامخا خبره ده چې دا کلاسي مربوطه ده نو 255 255.0 بیا چې دی دغه آی پی کوم پورټ دپاره ته سیټینګز کوي زه وایم چې انټرفیس اکوال یعنی دا خو زمونږ پبلک آی پی ادرس ده دا زما پبلک د موډم نه چې راغلی هغه آی پی ادرس ده دا کوم پورټ سره مې کنیکټ ده یعنی دا ما سره ایډرنیټ 1 سره کنیکټ انټر مې انټر نه بعد چې ده بیا زم هماغه کمانډس ته ګوره دلته اوس مونږ ته ښیي چې دغه پبلک سیټ شوه خو کوم یو پورټ دپاره یعنی پورټ 1 دپاره همداسې کولی شي چې ته آی پی بیا سیټینګ کې دلته خپل د هغې دپاره لین دپاره دغه څه صفا کوم زه وایم چې زه خپل لین ته چې د آی پی ورکوم 10.0.0.1 1 نه بعد چې دی مونږ سره په همدې طریقه سپیس بیک سلیش سپیس او بیا نیټ ماسک نه بعد 255.0.0.0 بیا سپیس انټرفیس او بیا څه ورته وایم ایډرنیټ یعنی 2 اوس که راشم ورته بیا کمانډس اپلای کړم نو ما ته وایي چې ستا ایډرنیټ 2 ته دا آی پی سیټ شوه او ستا پبلک یعنی دغه آی پی شو یعنی مونږ چې دی سیټینګس هر قسم کولی شو که چېرته تاسو جی وای د لارې نه کوئ هم کولی شي که چېرته تاسو د سیلای د لارې نه کوئ نو هم کولی شي زه دې نه بعد چې دی په همدې طریقه یو بل طریقه هم درته خیم
چې څنګه کولای شي چې هم یعنی ستا انټرنیټ ون چې دی اتوماتیک د موډم نه آی پی والی یو خو دا مینولی سیټینګ دی چې موږ مینولی سیټینګ سم وکړو یو کته وای چې نه زه د کمانډ د لارې نه کوم خو زما دغه موډم نه چې دی دا مایکروټیک اتوماتیک خپل والی آی پی تیار چې دی پکې چې دی راوټینګ هم کومه تیار پکې چې دی کمانډ د لارې نه اوس تر اوسه پورې راوټینګ نه دی شوی مونږ خو صرف آی پی او هغه وکړو که چېرته مونږ راوټینګ کوو نو مونږ مجبور یو چې څه وکړو لاړ به شو دلته بیا چې دی چېرته ځو ډینس ته ډینس به یم لکه پرون غوندې مې چې سیټینګ مې وکړو هماغسې به سیټینګ کومه او راوټینګ هم به کومه په همدې طریقه مسکیور هغه هم به ورته نټ هم به ورته سلیک کومه که ته وایې چې نه زه دا کومه خو د څه د لارې نه کومه جی وای د هغه به ښایي کمانډ د لارې نه ټول سیټینګ مکمل کومه کمانډ بیس نو دلته چې دی تیار ورېږه چې دا یو ځل زه تاسو ته ریسټ وکړم ریسټ کوم یې درته دا څه چې کنفیګریشن هم وکړو دا ختم شو یعنی مطلب مې په دې ځای کې څه شی دی چې زما آی پی دغه پبلیک آی پی د موډم نه مایکروټیک ډاینامیک والی دا مخکې چې مو تاسو وکړو دا اسټټیک دی چې اسټټیک مونږ څه شی کوو د موډم یعنی پبلیک آی پی هم سیټ کوو اسټټیک چې دی مونږ مینوال آی پی هم سیټ کوو که چېرته تاسو وایئ چې نه ډاینامیک آی پی زما اوچت کی خو ډاینامیک زما پبلیک آی پی اوچت کی خو ډاینامیک د موډم نه نو د هغې دپاره سیټینګ لږ ذره مختلف غوندې دي په همدې طریقه فایروال هم ورته سیټینګس کی کو ورته په همدې طریقه ډینس هم ورته سیټینګ کو یعنی څه چې وغواړو هغه خو فکر هم ډېر وسي چې دغه پرایویټ آی پی چې مونږ دغه پورټ 2 ته سیټ کو یا پورټ 3 ته سیټ کو دا چې دی مونږ چې دی ډاینامیک نشو کولی ولې ځکه چې دا مونږ مینوال به سیټینګس کوو ښه زما چیرته ډاینامیک سیټینګ خواته ځو چیرته ځو ډاینامیک سیټینګ خواته ځو چیرته نیو ټرمینل ته ځو او دلته ورته راځو څه وایو آی پی ډي ایچ سی پی کلاینټ او بیا هغې نه بعد ادرس نه بعد چې دی انټرفیس نه بعد چې دی ورته وایو ایډرنیټ 1 یعنی زما دغه ایډرنیټ 1 دغه موډم مې چې دغه مایکروټیک سره کنیکټ دی ایډرنیټ 1 پورټس دی تو ډایرکټ آی پی چې دی د موډم نه چې دی څه وکړه اټومیټیک خپله پورته کړه د دې دپاره موږ دغه سیټینګس کوو ایډرنیټ 1 او بیا ډیسیبل او څه ورته وایو چې نو یعنی آن آن نه بعد چې دی راځو آی پی فایروال زه غواړم چې څه وکړم فایروال سیټینګ وکړم یعنې د نیټ سیټینګ کوم چې ولې مونږ نیټینګ ونه کړو نو زمونږ د مایکروټیک کې نیټ نه اویلیبل کېږي ادرس فایروال نه بعد چې دی څه ورته وایو نیټ نه بعد چې دی ادرس ایډبل ډي یعنی ادرس چین نه بعد چې دی او بیا اکشن خواته ځو اکشن کې څه شی واله مسکیورټ بیا په همدې طریقه دا نیټینګ موضوع هم پکې وشوه بیا آی پی ډینس خواته ځو او ډینس کې ورته څه وایو چې سیټ ډینس سیټ کا څه شی ډینس د زمونږه سرور لکه مونږ سره ډینس فری ډینس چې دی 8888 ده عمومي ډینس زمونږ چې دی هغه 8888 ده که چېرته وایي چې نه زه د ډینس آی پی چې دی څه کوم د دې موډم آی پی اچوم ډي ایس ایل موډم 192.168.1.1 بیا هم څه مشکل نشته دی یعنې سیټینګ کولی شي دلته مونږ څه شی وکړو دلته مونږ ویله چې ډي سی پي کلینټس دغه پورټ 1 ته چې دی زما پورټ 1 یعنې د موډم سره چې زه کنیکټ یم تو اټومیټیک آی پی پورته کړم بیا مې پکې فایروال چې دی نیټینګ مې وکړو نیټینګ کې چې دی څه مې واغستله مسکوره بیا په همدې طریقه چې دی څه مې وکړو ډینس مې ورته واغسته ډینس زمونږ د ډي ایس ایل موډم فکر د وي ډي ایس ایل موډم 192.168.11 دی مونږ چې دی اوس دغه آی پی چې سیټینګ کوو دا پورټ 2 دپاره دا به ته څه شی کوې دا به ته مینوال سیټینګس کوې چې دا هم ډېر فکر وي دا مینوال سیټینګ کېږي آی پی اماغه پخوانی کمانډز دی ادرس بیا ایټ بیا ادرس بیا چې دی ورته وایو چې 10.0.0.1
سپیس بیک / سپیس بیا چې د زمونږ نت ماسک ده سب نت ماسک 255 ده .0.0.0 ده بیا چې د انټرفیس ده انټرفیس کوم یو پورت د پاره مونږه کو دا مونږه ایترنت یعنی 2 د پاره کو تو نه بعد چې د راځم سکوما دا بندوم بند نه بعد چې د راځم دلته پی سی ته آی پی اچو آی پی ورژن 4 او دل راځو ورته وایو چې 10.0.0.2 فکر دی چې 10.0.0.1 دا د مایکروټیک آی پی شو ګیټ وی به د سره راځي د مایکروټیک آی پی 10.0.0.1 او ډینس به سی وی 10.0.0.1 یعنی دا آی پی دا هم د مایکروټیک د دا آی پی دا هم د مایکروټیک دی اوکے میک کلوز میک اوس به تعالی نټم براشي سٹارټ رن ته زما ګوره نت ما ته شو اویلیبل شو او زما دلته پینګ لیکم یعنی 10.0.0.1 خواته زما ریپلای ما ته راځي او کچې ته بیا هم زه سٹارټ رن ته لاړ شم او دلته ورته هم بیا ولیکم چې پینګ 8888 او انټر کوم دا هم بیا ریپلای راته راځي نت راته راغلی کچېرې ته وایې چې زه د مایکروټیک نه پینګ کوم همدغه سیلای د لارې نه هغه هم څه مشکل نشته پینګ ورته ولیکه او بیا ورته ولیکه چې 10.0.0.1 ریپلای درته راځي کچېرې تاسو ډینس خپل پینګ کول غواړئ نو هغه هم چنان پینګ کولی شي یعنی نن زمونږ موضوع څه شی و نن زمونږ موضوع آی پی سیټینګز یعنی تاسو کولی شئ چې مایکروټیک سیټینګز په درې طریقو باندې وکړي یوه چې د کویک سیټ و بل چې د مونږ سره مینول و که فکر موسی مونږ مینول بدل تتلو آی پی د هرڅه ورکوله په همدې طریقه مونږ چې د پرون هم ویله چې ډینس مونږ کوله فایروال ته به مونږ تلو راوټ ته به مونږ تلو یا دریم طریقه نن مو کو چې د ټرمینل د لارې نه څنګه کنفیګریشن کولی شي یعنی دا درې طریقې مو ویله نو د نور ویډیوګانو د پاره چې د هم چې د ان شاء الله یعنی سبا بیا به شروع واخلو بیا به سبا به وکړو